په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونه اوس 14مې ورځې ته داخل شوي دي. په لسګونو ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي، شعارونه ورکوي او د نظام پر ضد خپل غږ پورته کوي. دا اعتراضونه لومړی د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول، خو وروسته په سیاسي بدلون غوښتنو بدل شول. بیې لوړې شوې دي، د پیسو ارزښت کم شوی، بیکاري زیاته شوې ده او د عادي خلکو ژوند له سخت فشار سره مخ دی. مظاهرچیان وایي اوسنی نظام د خلکو ستونزې نشي حل کولی او د هیواد اداره په ناسمه لار روانه ده. په لاریونونو کې ځینې خلک د ایران د پخواني باچا زوی رضا پهلوي نوم اخلي او د هغه ملاتړ شعارونه ورکوي. په ځینو ځایونو کې د ایران اوسنی دولتي بیرغ ښکته کیږي او د پخواني شاهي بیرغ ننداره کیږي چې د نظام د نه منلو څرګنده نښه بلل کیږي. د مذهبي مشرتابه او د نظام د مشر پر ضد سخت شعارونه هم اوریدل کیږي. مظاهرچیان دا مشران د فساد، ظلم او د اقتصادي ناکامۍ مسؤل ګڼي. حکومت دا اعتراضونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی دی. امنیتي ځواکونه د مظاهره کوونکو پر ضد زور کاروي. د بیلابیلو سرچینو له مخې تر اوسه سلګونه کسان وژل شوي دي، زرګونه ټپیان شوي او ګڼ نور نیول شوي دي. له تیرو 4 ورځو راهیسې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی چې د حالاتو او پیښو دقیق انعکاس یې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د ایران دولتي صدا او سیما خبري اجناس راپور ورکړی چې په یو شمېر ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه روان دي. اعلام او همدم هغه ښارونه دي چې په تیرو ورځو کې پکې د حکومت ضد احتجاجونه روان وو، خو اوس پکې د حکومت په ملاتړ غونډې تنظیم شوي دي. ویل کېږي دا لاریونونه د حکومتي بنسټونو په غوښتنه ترسره کېږي او دولتي تلویزیوني شبکو له سهاره پر خلکو غږ کړی چې په دغو غونډو کې ګډون وکړي. پر دې سربیره د ایران ولسمشر، د پارلمان مشر، د قضایي قوې مشر او د آیت الله خامنې لمسی حسن خامنې هم پر خلکو غږ کړی دی چې د حکومت په ملاتړ لاریونونو کې برخه واخلي.